بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډیره زیاته شیر کیږي، کومه چې دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. یعنی مختلف خلک چې کم دی هغه په دې باندې خپل خبرې کوي. څوک پکې وایي دا د حسنین دی او دا د هغې مور ده او د دې وایي د جیل نه راوتی دی. نو نن به په دې هکله باندې خبرې کوو. د ویډیو کوم شروعات چې دی هغه هم تاسو ولیده چې کوم تصویر چې دی په دې باندې مونږ مخکې هم ذکر کړی و چې دا ویډیو د چا ده او د چا نه ده. یعنی که مونږ وګورو په سوشل میډیا کم دروغ خبر چې دی هغه ډیر زیات چلیږي او مخ په وړاندې روان ده. زیات تر خلک به هغه وایي چې تاسو په دې باندې ویډیو ولې جوړوئ. نو زه هم د دې د وجې ویډیو جوړوم. یعنی زیات تر کسانو هغه ما سره په واتساپ هم شیر کو او خلک وایي چې دا حسنین دی او دا د هغې مور ده. نو صرف او صرف زه رالم چې یو غلط خبر چې دی هغه به چا پسې هغه مه شیر کوئ. تاسو ته ما ښودلی او د دې کوم عباس نوم دی د دې هلک یو ټیک ټاکر دی او تعلق یې د پنجاب سیمې سره دی. دا داسې چل شو چې دا عمرې دپاره تللی په دې روژه کې. نو چې کله عمرې له لاړو نو هلته خپل سر چې دی هغه کټا کو. یعنی د دې ډېر زیات غټ غټ ویښته وو او تاسو سره مونږ په هغه بله ویډیو کې شیر کړي وو. ډېر زیات غټ غټ ویښته یې وو. نو چې کله عمرې له لاړو نو خپل سر چې دی هغه یې کټا کو. واپس چې کله کور ته راغی نو هغه د مور سره داسې لوبې څه کوي هغه وله په ویښتو کې لاس وایي. بیا خلک هغه رلي او هغه شیر کوي وایي چې دا حسنین دی او د هغې مور ده. نو ډېره زیاته غلطه خبره ده ځکه زموږ یو پښتنه معاشره هغه داسې نه ده چې یو زنانه هغه داسې راوځي او خپل بچي سره داسې دغه کوي. نو ډېر زیات د شرم او افسوس خبره ده چې تاسو داسې قسمه ویډیو هغه جوړوئ او شیر کوئ. نو تاسو سره همدغه ویډیو هغه غوښتل چې تاسو سره هم شریک کړو. کوم پوره معلومات چې دي هغه مونږ تاسو ته درکړو. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.